د کابل ښار په لویدیځ کې چاودنه شوې ده. سلام، وخت په خیر. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ځایي سرچینو د کابل ښار د شپږمې حوزې اړوند د پل سوخته په سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې دا پیښه نن شنبې د زمري پر 15مه شوې ده. تر اوسه د دې چاودنې د نوعیت او مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نشته. د طالبانو حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند سرکاریز په سیمه کې یو جومات ته څیرمه چاودنه وشوه چې په پایله کې 8 تنه ووژل شول او تر 100 زیات نور ټپیان شول. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.